ښه بسم الله. د نن درس چې دی هغه د هرم عضلات موږ تاسې وایو هغه مسلسي عضلات چې هغه په بازو شاوخوا موقعیت لري. موږ تاسې د شولډر عضلات خلاص کړل، نو موږ تاسې سره د آرم مسلس وایو، مسل اف د آرم موږ تاسې وایو. دا بازو عضلات چې دي دا په دوو ګروپونو کې موقعیت لري، په دوو برخو کې موقعیت لري، چې یو انټیریور ګروپ دی او بل یې پوسټیریور ګروپ دی. یعنی یو په بازو یا آرم یا براخیم برخه کې د مخ خواته موقعیت ده چې په هغه کې درې عضلات دي. بایسپ ده، بایسپ براخي مسل ده، بل کوراکو براخیالیس ده او بل براخیل مسل ده. سیسو بایسپ سربیرانه ده، ټول سربیره ده. کوراکو براخیالیس او براخیل چې ده هغه به ډیپ قرار لري. پوسټیریور شاته چې ده هغه یوازې یوه عضله ده چې هغه ټرایسپ براخي عضله ده. شمس موږ تاسو پرون هم وویله چې د عضلاتو چې نومان ورکول شوي دي هغه یا د موقعیت له مخې یا د شکل له مخې یا د وظیفې له مخې ورکول شوي دي، چې اوس به هم د هرې عضلې هغه نوم معنا به اوس وایو. په مخ ته چې کوم عضلات چې بایسپ، بای معنا دوه، سپ سر ته بیت کېږي، یعنې دوه سرې عضله. د بازو براخي معنا بازو، د بازو دوه سرې عضله. صحیح. کوراکو خپله کراکویډ پروسس ته ویل کېږي او براخي خپله لاس یا براخیوم ته ویل کېږي. دا به هغه عضله ده چې د کراکویډ پروسس او د بازو ترمنځ موقعیت لري، چې به وروسته ووایو. بل براخیل مسل یوازې بازو کې قرار لري، صحیح، د موقعیت له مخې نمبر کول شوی دي. دغه اوله د شکل له مخې و بایسپ، دا نور دوی د موقعیت له مخې وي. دا شاته چې ده د پوسټیریور پارت کې یوازې یوه عضله چې ده ټرایسپ، هغه هم د موقعیت له مخې نه د شکل له مخې نمبر کول شوی. ټرای معنا درې سرې عضله، نو د شکل له مخې دا نوم چې شوی دی ورکول شوی دی. په هر یوه به جلا جلا اوس تشریح کوو. نو موږ تاسو وویل چې بازو کې موږ څلور عضلات لرو، درې د بازو مخ خواته او یوه چې د بازو شاته موقعیت لري. اول عضله د بازو مخ ته عضلات وایي، هغه عضلات چې هغه د بازو په مخ خواته موقعیت لري. په دې کې اول موږ تاسې بایسپ عضله وایو. مخکې هم وویل چې بای معنا دوه او سپ سر ته ویل کېږي، یعنې دوه سرې عضله، هغه عضله چې دوه سر ګوري د یو سر دی دغه او دغه بل سر دی، یعنې دوه سرې عضله ده. صحیح شو. دا د موږ تاسې بازو چې جوړوي نه د دې د هر یو سر جلا شروع کېږي. یو ته دغه لنډ سر ویل کېږي، شارټ هیډ، دغه لنډ سر دی، او دا بل دغه لانګ هیډ، دا غټ سر دی، لانګ هیډ دی. صحیح شو. نو شارټ هیډ چې دی هغه لنډ سر چې دی هغه چیرې شروع کېږي؟ هغه دغه د سکیپولا هډوکي کراکویډ پروسس ته وګورئ، دغه مخکې چاته دی کراکویډ پروسس باندې کې شروع کېږي. او دا غټ سر چې دی دا لانګ هیډ چې دی هغه داسې راځي 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 دلته دغه دوه ټراکینټر په یاد مو دي، یو لیسر و او بل ګریټر و، دواړه ترمنځ دلته ګروف و، انټر ټراکینټر ګروف، په دغه کې تېرېږي، داسې لوړ راپورته کېږي، داسې راځي راځي دلته د سکیپولا هډوکي کلانویډ کیویټي و، د هیمورس سر سره مشتي نه، دغه کیویټي پر سر باندې کوچنی ټوبرکل دی، د ګلانویډ کیویټي پر سر باندې کوچنی ټوبرکل دی، سوپرا ګلانویډ ټوبرکل په نامه یادېږي. صحیح شو. چې د هغه څه باندې چې خلاصېږي. نو موږ تاسو دغه د اوږې نه د بازو عضلات موږ تاسو وایو، د هغه عضلات چې هغه د بازو مخ ته موقعیت لري، هغه درې عضلات دي. د هغه څخه اول موږ تاسو بایسپ شروع کړو، دوه سرې عضله چې دا دوه سره لري، شنی سرې د کراکویډ پروسس څخه شروع کېږي د سکیپولا، او غټ سر چې دی هغه دلته راځي ګلانویډ کیویټي ته شاوځي د سکیپولا په هغه پر سوپیریور ټوبرکل باندې کوچنی ټوبرکل یو سوپیریور ټوبرکل باندې کېږي خلاصېږي. د دې دواړو عضلاتو ختم چیرې دي؟ دا عضلات چیرې ختمیږي؟ راډیل ټوبرزیټي ته راځي، یعنې د راډیل هډوکي چې ته راځي و ټوبرزیټي ته راځي، چې هغه چیرې موقعیت لري؟ هغه دلته دغه د راډیل هډوکي ولې سره سره دلته راډیل هیډو نیکو بیا ټوبرزیټي ورپسې راډیل په دغه ټوبرزیټي باندې شي خلاصېږي. ختم یې یو ځای دی خو شروع یې دوه ځایه شوله، یوه شروع یې کراکویډ پروسس شو او بله شروع یې ګرانویډ ټوبرکل شو، سوپرا ګرانویډ ټوبرکل شو. ختم دواړه هغه چیرې دی؟ په راډیل ټوبرزیټي باندې شي ختمیږي. عصب کوم عصب ورته راځي؟ مسکیولو کوټانس عصب ورته راځي، مسکیولو کوټانس عصب چې ورته راځي. شاته چې دی هغه راډیل دی، مخته چې دی مسکیولو کوټانس دی. وظیفه یې چې ده څه کار کوي؟ دا عضلات سره کوچنۍ سي، سره ټوله سي، څه کار به وکړي؟ دا عضلات زموږ تاسې لاس راپورته کوي، یا دغه د البو جوینټ، دغه د سنګلي په بند کې زاویه کوچنۍ کوي، لاس داسې راپورته کېږي، زاویه کوچنۍ کوي، پلګژن کوي، چې کوي پلګژن حرکت کوي.
دا بایسپ عضله وه چې شروع یې دوه ځایه شوله کراکویډ پروسس او لوړ ته چې وګڼنوي توبرکل وشاوس د سکیپولاټو کې په دغه دوه شروع کېږي ختمېدل ته د راډیل توبرزیټي وشاوس نربه ماسکولو کوټانس نرب وظیفه چې ته چې د عضله کوچنۍ سي لاس راپورته کوي دغه د سنګلي بند کوچنی کېږي نو فلکژن د البو جاینټ چې کوي فلکژن کوي او سپینیشن چې هم لږ همکاري ورسره کوي یعنې د لاس چې کول ستونی ستخ کول لاس موږ پر مخ واړو پتر د استر اړو ستونی ستخ کوو تی اړو لاس نه چې ورغوي مربوړي خاطر متوجه سي دا هم شکی همکاري ورسره کوي کومک ورسره کوي نو دا و د بازو اوله عضله چې بایسپ عضله وه دغه نوم یې د شکل له مخې ورکول شوی دی دوه سرې عضله د بازو مخ ته موقعیت لري بله د بازو عضله موږ تاسې وایو هغه هم چې د بازو مخ ته موقعیت لري هغه ته ویل کېږي کوراکو براخیالس کوراکو براخیالس مثل کوراکو دا به د نوم چې ورکول شوی دی د موقعیت له مخې دی کوراکو معنا دغه کوراکویډ پروسس چې د بایسپ سره هم سره مشتي صحیح سو او براخیالس معنا دغه براخیم دغه بازو ته ویل کېږي هیمورس ته ویل کېږي صحیح سو د هغه عضله ده چې د کراکویډ پروسس او دغه د بازو ترمنځ موقعیت لري صحیح سو نو نوم یې چې دی کوراکو براخیالس دغه نوم یې د موقعیت له مخې ورکول شوی دی د دې شروع چیرې ده اوريجین چیرې دی کراکویډ پروسس دغه کراکویډ چې دی پروسس دی او ختم چیرې دغه هیمورس اډوکي دی شاوس خو د هیمورس اډوکي دغه میډیال بارډر دی مینسته میډیال بارډر دی د هیمورس اډوکي چې دی میډیال بارډر دی صحیح سو یا ته کوم نرو راځي ته هم هغه نرو ته راځي لکه مخکې مو ویلي مسکیلو کوټانس نرو ته راځي صحیح سو ان د عضلې او د پوست نرو دا خپل جلا د نرو شوبه د شاوس ته تیریږي هغه ورته راځي عصبي وظیفه یې چې ده دی بیا چې شکي دغه شولډر جوینټ دی دغه د اوږې بند صحیح سو دغه بند د چې کوچنی سي دغه لاس داس دننه خواته کشیږي چې کاش سو دا فلکژن دغه زاویه کوچنی کیږي دغه انګل چې کوچنی کیږي موږ تاسې حرکات ویل دي فلکژن اکستنشن اډکشن ابډکشن ګرده مو ویل دي په اول او درسي موږ تاسې ته ویل دي چې چا صحیح رسوي هغه اول درس وګورئ ان شاء الله به تم په یادیږي نو د عضلې وظیفه چې ده کومه چې د عضله کوچنی سي دغه لاس داس داخل ته کشیږي چې کاش سو دغه زاویه کوچنی کیږي کومه زاویه دغه شولډر جوینټ دغه د اوږې د بند زاویه کوچنی کیږي دې ته ویل کیږي فلکژن یعنې د اوږې د بند فلکژن کوي شاوس زاویه څه به کوي کوچنی کوي او بل د لاس نږدې کیږي و تنې ته موږ ویل چې تنې ته یو شی نږدې کیږي هغه ته اډکشن ویل کیږي هغه چې وایي هغه ته اډکشن وایي نو د بازو د لاس شکی اډکشن کوي یو فلکژن سو دغه زاویه لپاره او بل اډکشن سو صحیح سو اډکشن سو صحیح سو ښه نو دا و دوهم عضله د بازو چې اول مو بایسپ وویله دوه سره دوهم مو کوراکو براخیالس وویله چې د موقعیت له مخې د کراکویډ پروسس او دغه د براخیم یا د هیمورس یا بازو ترمنځ موقعیت لري صحیح دی وظیفه مو هم وویل درب هم وویل موقعیت هم وویل اوس د بازو اخري د مخ عضله وایو دریم عضله وایو اول یې بایسپ دوهم یې کوراکو براخیالس دریم چې د خالي براخیالس ده خالي نوم یې چې دی براخیالس دا دریم عضله ده د بازو مخ ته موقعیت لري اخري عضله د بازو د مخ یوه به شاته څخه به وروسته اوس وایو ښه نو براخیالس مثل چې ده دا د نامه څخه معلومیږي یوازې په براخیم پورې مربوط ده یوازې د بازو پورې مربوط وګورئ یوازې بازو کې موقعیت لري صحیح سو شروع یوازې چیرې ده په بازو کې ده نو موږ تاسې داسې وایو چې د بازو انټیریر مخوا یعنې د هیمورس مخوا او لاندې نیمایي څخه شروع کیږي شروع کوم ځای دغه شروع شوله د هیمورس قدامي یا انټیریر او لاور هاف لاندې نیمایي څخه شروع کیږي صحیح سو ختم یې چې دلته اولنا ته راځي دغه اولنر چې دی ټوبلزیټي دلته شاوس د اولنا ټوبلزیټي باندې چې کیږي ختمیږي نرب یې کوم نرب دی دلته لوړ چې دی مسکیولو کوټانس نرب ته راځي چې راځي مسکیولو کوټانس نرب ته راځي او بل راډیل نرب هم دلته راځي راډیل نرب هم دلته راځي دوه نربونه ته راځي صحیح سو وظیفه یې چې ده عضله چې کوچنۍ سي نو دغه لاس لوړ راپورته کیږي دا سنګلي زاویه چې کیږي کوچنۍ کیږي نو فلکژن سو د البو جاینټ فلکژن سو یعنې لاس راپورته کوي البو جاینټ د پرخ کې زاویه کوچنۍ کیږي فلکژن سو نو موږ تاسو وویل چې د بازو څلور عضلات دي درې مخ خواته وي یوه یې شا خواته وه د مخ خواته چې وه بایسپ و چې هغه مو وویله کوراکو براخیالس و هغه مو هم وویله دریم خالي براخیالس و هغه مو هم وویله اوس یې څلورمه اخري عضله وایو چې هغه دغه د بازو شاته موقعیت لري
چې هغه یو څه غټه عضله ده، هغه ته ټرایسپ عضله ویل کېږي. یعنی درې سره، ټرای معنا درې، سپ سر ته ویل کېږي، درې سره عضله. دغه هم نوم هم د شکل د مخه پورته شوی دی. عضلې شکل دغسې جوړ دی، درې سره لري. صحیح شو. چې یوې د ټول دغه غټ سر دی، لانګ هیر دی، ټول غټ دی. بلې دغه لیټرل دی، معنا وحشي خواته موقعیت لري. او بیا د نن ته لاندې په منځ کې میډیل دی چې هغه اونسي موقعیت لري. نو درې سره عضله صحیح شو چې لانګ هیر غټ سر لري، لیټرل وحشي سر لري، او میډیل اونسي سر لري. اول عضو غټ سره وای چیرې شروع کیږي؟ درې سره. نو درې ځای شروع کیږي. صحیح شو. اول دا غټ سر چې دی لانګ هیر شروع چیرې ده؟ دلته ګلانویډ کیویټي و د سکاپولا وګورئ، هغه خالیکا چې وشاوس د همرس سره نشتی. دا ګلانویډ کیویټي څخه لږ لاندې یو ټوبرکل و چې انفرا ګلانویډ ټوبرکل، یو سوپرا و لوړ، دا کیویټي دا خالیکا شاوس چې هغه سره د همرس سره مشتي. دلته لوړ ټوبرکل و چې هغه ته سوپرا ګلانویډ ټوبرکل وایي. بل ته لاندې ټوبرکل چې هغه ته انفرا ګلانویډ ټوبرکل وایي. دغه لوړ ټوبرکل چې دی هغه دغه د بایسپ عضله چې کومه عضله مخکې مو ویله، د بایسپ عضلې غټ سر سره مشتي. صحیح شو. دغه لاندې ټوبرکل چې دی دې سره به دغه د ټرایسپ عضلې غټ سر سره مشتي. در کوم پیات کې باندې ایریږي د ګلانویډ کیویټي د لوړ سر سره د بایسپ غټ سر سره مشتي. او د ګلانویډ کیویټي د لاندې سر یا لاندې ټوبرکل سره بیا دغه د ټرایسپ غټ سر سره مشتي. صحیح شو. دغه سره شروع کیږي. نو ټرایسپ عضلې غټ سر چې دی هغه دغه د سکاپولا هډوکي د ګلانویډ کیویټي د لاندې ټوبرکل څخه شروع کیږي. بل دغه لیټرل هیر دی، لیټرل چې هغه دلته موقعیت، دغه لیټرل هیر دی دلته موقعیت لري. او بل دننه بیا میډیل هیر دی، دننه چې میډیل هیر دی. که ستاسو چې په یاد موږ تاسې د هیمورس هډوکي په شاخوا کې موږ تاسې یو شی ویلی و چې هغه راډیل ګروپ ده، مزابه پښتې رسوي و د راډیل نرو دپاره و، راډیل ګروپ و د راډیل نرو دپاره و. دغه ګروپ څخه دلته لږ لوړ دغه ځای کې دلته دغه لیټرل سره شروع کیږي دغه. صحیح شو. او دا ګروپ څخه لږ لاندې دی خواته بیا دغه لاندې میډیل سره شروع کیږي. کوم سر؟ میډیل سر. نو د ټرایسپ عضلې درې سره چې غټ سر چې وو هغه د سکاپولا هډوکي په دغه ګلانویډ کیویټي دغه لاندې ټوبرکل شروع کیږي. لیټرل یا وحشي سر چې دی هغه دغه د راډیل ګروپ څخه لوړ شروع کیږي. صحیح شو. او میډیل سر چې دی هغه دغه د راډیل ګروپ څخه لږ لاندې شروع کیږي. تاسو لنډ څه کوئ چې لیټرل او میډیل سرونه د راډیل ګروپ څخه شروع کیږي هم کفایت کوي، بالا مشکل نشته. لنډ وایاست غټ سر چې دی هغه د سکاپولا د ګرانیټ کیویټي لاندې برخه شروع کیږي. لیټرل او میډیل سر چې دی هغه د راډیل ګروپ څخه شروع کیږي. خلاص لنډ. صحیح شو. د دې ختم چیرې دی؟ ټول راځي یو ځای ختمیږي. اولیکرانون پروسس کوم په یاد دی موږ تاسې په ولنه هډوکي پروسس ویلی و شاوس د هغې نوم دی اولیکرانون پروسس. دغه ځای اولیکرانون پروسس په دغه باندې ختمیږي، ټول دلته ختمیږي. صحیح شو. ته ویل کیږي اولیکرانون پروسس. دې ته کوم نرو راځي؟ ته راډیل نرو ورته راځي. کوم نرو ورته راځي؟ راډیل نرو ورته راځي. صحیح شو. ځکه شاته موقعیت لري، شاته د بازو زموږ تاسو راډیل نرو تېر شوی دی، دې ته راډیل نرو راځي، هغه یې تعصیبوي. وظیفه یې چې ده دا خو نو شاته موقعیت لري، نو لاس څنګه یې خلاصوي؟ چې خلاص شي زاویه غټېږي نو هغه ته اکسټنشن ویل کېږي. extension of the elbow joint and the elbow یا څنګلې د بند شکی extension رامنځته کوي. نو دا اوس موږ تاسو درې د بازو عضلات یا د براخیم عضلات چې مخ ته درې عضلات او بایسپ کلاکو براخیالس او براخیال مسل یا براخیالس مسل، او شاته یوازې عضله چې ټرایسپ عضله و، ټرایسپ مسل و شاوس. نو دا زموږ تاسو د بازو شوه څلور عضلات موږ تاسو ویل